سالیس عمر درېمه برخه. نړۍ شوله په زور د ایمان عمره رب دې کړه خات نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، د سالیس عمر د خبرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحال لره. کندهار ته تګ د خبرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، مولا محمد عمر مجاهد د معالجې وروسته د روزګان په دراوت کې خپل کور ته ستون شو. په کور کې په شمار څو شپې تېرې کړې او بیا په داسې حال کې چې د زخمیتوب له امله په پښه ګوښېده او لا پوره نه و جوړ شوی، د خپل ملګري ملا معاذ الله سره یو ځای د کندهار په خوا روان شو. مخکې له دې چې دوی کندهار ته ورسېږي، ملا لال محمد سرپوزي ته نږدې د دښمن په ذخیره د حملې پر مهال د مقابل لوري په درنه مرمۍ ولګېد او ځای په ځای په شهادت ورسېد. مولا محمد عمر مجاهد چې د نوموړي له تدبین یوه ورځ وروسته راورسېد، خپله ژمنه یې پوره کړه، خو د ملا لال محمد ملګرتیا نصیب نه شوه. په همدې ورځو کې د سنګحصار سیمې ته درنه قوه راووته. ملا محمد عمر مجاهد او د ملا لال محمد پاتې ملګري د پنجاب سیمې څخه سنګحصار ته نقل شول او همهلته د جبهې له نور ملګرو سره په ګډه د کمونیسټانو د درنې قوې په وړاندې جګړه پیل کړه. شرویانو چې د مجاهدینو پر لپسې بریدونو ډېر په تنګ کړي وو، د قطارونو د امنیت لپاره امنیتي قواو هم ډېر انتجا ورنه کړه، نو یې پرېکړه وکړه د لویې لارې په امتداد کې دایمي پوستې جوړ کړي تر څو د مجاهدینو د حملو مخه ونیسي. د همدې لپاره شروعي پوځیانو او داخلي ملګرو سیمې ته لویې قوه راویست تر څو سیمه له مجاهدینو تخلیه او امنیتي پوستې پکې جوړ کړي. شروعي عسکرو نه یوازې د لارې په امتداد کې ګڼې پوستې جوړ کړي، بلکې د لارې له څنګ سره ځینې دیوالونه یې هم ونړول او ویلې یې ډکې کړې تر څو مجاهدین ترې د کمین په مهال ځان پټولو لپاره استفاده ونه کړي. په داسې حال کې چې د مجاهدینو بریدونه ورباندې روان وو، شروعي عسکرو محکمې پوستې جوړ کړې او په ځینو سیمو کې د پرسونل ضد ماینونو کمربندونه هم پرې راوګرځول تر څو په پوستو د مجاهدینو ورختلو مخه ډب کړي. مجاهدینو د شروعیانو د دې تاکتیک په مقابل کې د بالمثل تاکتیک نه استفاده وکړه. د بېلابېلو جبهو مجاهدینو په ګډه د دښمن د هرې پوستې په مقابل کې داسې د سار مورچلې او پوستې جوړ کړې چې هره شیبه یې په پوستو کې د دښمن حرکات څارل او دښمن عسکر یې د ښکاره کېدلو او له پوستو د راوتلو په وخت کې تر برید لاندې نیول. مجاهدینو نه یوازې شورویان او ملګري د سپکو وسلو په توسط تر برید لاندې نیول، بلکې د هوا، اشتادودو او نورو درنو وسلو بریدونه هم پرې کول. په وروستیو کې مجاهدینو BM 12 دستګاه هم پیدا کړ او په پرلپسې د شورویانو مراکز ورباندې وشتل. قومندان ملا محمد صادق چې د کندهار له مشرانو مجاهدینو څخه دی، وایي چې په دې جګړه کې د ملا محمد عمر رول بارز و. د ده په خبر د ملا صاحب تخیلي یا اندازهګیري قوت ډېره ښه وه چې هوان او هره درنه وسله به د دښمن مرکز ته برابر کړه، نو هدف یې نه خطا کېده. د شرویانو په مراکزو او بوستو چې د درنو وسلو مستقیم ګزارونه ډېر مؤثر نه وو، ملا صاحب ورته 82 په قوس وتاړه او په دې توګه به د دښمن پوستې په ډېره دقیقه توګه هدف ګرځولې. د بریدونو دا لړۍ نه یوازې د دښمن د تحریکاتو او اکمالاتو په مخ کې خنډ وه، بلکې په پوستو کې په میشتو شروي او داخلي عسکرو یې هم خوب حرام کړی و. د شهید ملا نیک محمد نعم البدل د اسلام او جهاد تاریخ ثابته کړي چې الله تعالی د خپل دین د ساتلو او پاللو لپاره همیشه رجال او ناکارنامه ساز میړني پیدا کوي. که د جهاد په لاره کې کوم مخکش او تکړه مجاهد شهید کیږي، الله تعالی استعداد او برکت نه ضایع کوي، بلکې په نورو مجاهدینو یې پیرزو کوي. نو ځکه خو د جهاد سنګرونه کله هم په شهادتونو له اتلانو نه دي خالي شوي. وړاندې د شهید ملا نیک محمد یادونه وشوه چې د کندهار هرات د لارې په اوږدو کې د روسانو قطارونه سوځل. نوموړی په 1422 لمریز کال کې شهید سو. خدای په شهادت کال نه و اوښتی چې همدې سیمې ته له روزګان څخه د ملا محمد عمر مجاهد په نوم د ټانک ضد وسلې RGP راکټ یو ماهر مجاهد راغی. ملا محمد عمر مجاهد په همدې سیمه او جبهه کې د ملا نیک محمد سنگر په داسې ډول وپاله چې وروسته به د جبهې مشر فیض الله اخوندزاده ویل چې د ملا نیک محمد اخوند که څه هم شهرت زیات و، خو ملا محمد عمر مجاهد تر هغه په جهادي فعالیت کې زیات دی کم نه دی. د لوی لارې په اوږدو کې د پوستو جوړولو، ماینونو کرولو او امنیتي کمربند له استحکام سره شربیان ونه توانېدل چې د مجاهدینو د بریدونو مخه ډب کړي. مجاهدین د پوستو ترمنځ لوی لارې ته وتل او د یرغلګرو په قطارونو او پوځي قواو به یې بریدونه کول. ملا محمد عمر په دې جګړو کې هغه مجاهد بلل کېده چې د راکټ ګزار یې خطا نه ځي. د همدې مرحلې یو مجاهد وایي چې په دې جګړو کې په مجاهدینو د دښمن مهمه برتري د ټانکونو او زغروالو وسایطو درلودل چې د مجاهدینو عادي مرمۍ ورباندې اغېز نه درلود. که په کومه جګړه کې به له موږ سره ملا محمد عمر ملګری و، نو بیا به مو له ټانګه ډېره سترګه نه سوځېده. RPG راکټ د ځواکمنو موټو د خاوند ملا محمد عمر مجاهد د لاس هغه وسله وه چې نوموړي په تخنیکي او نظري ډول نه و زده کړې، بلکې په عملي تجربه او پرلپسې کارولو یې داسې زده کړې وه چې ډېر نادره به وه چې ګزار یې له هدف څخه
خطا کېده. د نوموړي د همدې جګړو یو ملګری ملا عبدالرحمن وایي چې ملا صاحب دغه مهال په ډیرو جګړو کې شرکت وکړ. د شوروي یرغلګرو کتار ته به چې کمین نیول کېده دی به پکې برخوال و. د نوموړي بیا د دښمن ټانګونه ویشتل، حتی یو ځل داسې وشول چې د ملا صاحب د مرمۍ رسان ملا رسان محمد فاضل په وینا ملا صاحب د ورسره مرمیو په شمیر ټانګونه ویشتلي وو چې ځینې مکمل سوځېدلي او ځینې زیانمن شوي وو. د روس ضد جهاد په مهال به مجاهدینو دې ته حساب نیوه چې پلان مجاهد ډېر ښه راکټ دی او تر اوسه یې دومره ټانګونه ویشتلي دي. خو ملا برادر اخوند چې د ملا صاحب نږدې ملګری پاتې شوی وایي ملا صاحب په بېلابېلو جګړو کې دومره روسي ټانګونه ویشتلي وو چې له ملګرو حساب ګډوډ شوی. ملا برادر اخوند د یوه داسې جنګ کیسه کوي چې خپله یې له ملا صاحب سره پکې ګډون کړی دی. نوموړی وایي یوه ورځ زه او ملا صاحب له سنگ حصار څخه د پنجوایي نلغام ته لاړو. هلته د ملا محمد صادق اخوند د جبهې مجاهدین اوسېدل. د دوی نظامي مشر ملا عبیدالله اخوند و چې وروسته په اسلامي امارت کې د دفاع وزیر و. غرمه مهال د دوی اتاق ته ورغلو، خو چې د دوی د ډوډۍ وخت شو غږ شو چې قوه را روانه ده. ملا صاحب وویل درځه چې ځو. د شربیانو په کتار د جنګ لپاره بیرته سنگ حصار ته راوګرځېدو. چې اتاق ته راغلو نو ملا صاحب نور ملګري هم تیار کړل. تقریبا 14 کسه ملګري شو او ځانونه مو په بیړه د پاخه سړک له بغل سره ویالې ته ورسول او همدلته مکمل ونیو. د شریبیانو د اکمالاتي کتار په سر کې یو محاربوي ټانګ روانو. ملا صاحب چې په راکټ ویشتلو کې خاص مهارت درلود، لومړی یې په همدې ټانګ وار وکړ. محاربوي ټانګ ولګېده او له لګېدو وروسته تاو شو او په ساره په سړک ودرېد چې لاره یې بنده کړه. په دې سره د کاروان نور موټر هم ودرېدل ځکه په خامه کې له ماینونو ډارېدل. وروسته د کاروان اکمالاتي موټر څو زري پوشونه او د تیلو ټانکر هم راورسېدل چې مجاهدینو ورباندې سخت برید پیل کړ. په دې جګړه کې زه او د زعفران عامه په نوم بل مجاهد له ملا صاحب سره نږدې ولو. له ملا صاحب سره د راکټ مرمۍ کمې وې نو ځکه یې کوشش کاوه چې هغه جنګي وسایط په نښه کړي چې سپیکې وسلې پرې تاثیر نه لري. د محاربوي ټانک له ویشتلو وروسته ملا صاحب یوه زري پوش ټانک وویشت چې اور یې واخیست او مکمل وسوځېد. مجاهدین که څه هم شمېر یې لږ و خو د الله تعالی په مرسته وتوانېدل چې د شریبیانو لوی کتار ته دروند زیان واړوي. د شریبیانو د کتار څو اکمالاتي موټر هم ولګېدل او دودونه یې پورته شول. مجاهدین تر هغو وجنګېدل چې ورسره مرمۍ یې ټولې وویشتې. وروسته کرار شاته شول او د خپل مرکز پر خوا یې عقب نشي وکړه. تر مازدیګره روسان د خپلو تلفاتو په ټولولو او د کاروان په سمبالولو بوخت وو چې له ډېرو موټرو یې لرګي لوړېدل. کله چې روسان لاړل مجاهدین بیا سیمې ته ورغلل. په سیمه کې د روسانو د تلفاتو اثار موجود وو. دغه راز مجاهدینو ته یوه اندازه وسلې هم په لاس ورغلې. ملا عبدالرحمن وایي د دښمن عسکرو د یوې پوستې پر سر شلکا لګولې وه. دا چې مرمۍ تر ډېره لرې تلې مجاهدین یې ډېر په عذاب کړي وو. مجاهدین د ورځې د پوستې په لور نشوی ورتلی او د شپې به د دښمن عسکرو د شلکا میل څخه خلاص کړ تر څو یې مجاهدین هدف ونه ګرځوي. یو وخت چې د روژې ماښام و ملا صاحب راکټ ورسره واخیست او د دښمن د شلکا د ویشتلو په نیت ووت. پوستې ته نږدې سنګر ونیو او په لومړي ټک یې د شلکا کوره یا پایه وویشته او له منځه یوړه چې مجاهدین یې د تل لپاره له جنجاله خلاص کړل. له 1443 نه تر 1445 لمریز کلونو پورې د شوروي یرغلګرو تر ټولو سختو بریدونو او تهاجمي عملیاتو کلونه بلل کیږي. د افغانستان د چارو د یوه لویدیځ څېړونکي او مؤرخ اولیو رای د وینا له مخې په دې موده کې د شورویانو لخوا د جګړې شدت 2 عوامل درلودل. د اندروپ له مرګ وروسته سره پوځ یو ځل بیا په خلاص مټ د خپلو جنګي ستراتیژیو د مخته وړلو فرصت وموند او د اوسپنیز څوک تر عنوان لاندې پخوانۍ ستراتیژي یې رابرسېره کړه. بله دا چې شوروي پوځ فرصت وموند چې د خپل نه پرمختګ عوامل ارزیابي او د ضد چرکي جنګ په برخه کې نوي میتودونه اختراع او تجربه کړي. د سختو جګړو له امله خو همدا مرحله د شورویانو د درنو تلفاتو کلونه هم و. 1442 لمریز کال چې د شوروي پوځ د احصایو له مخې له 2000 زیات شوروي عسکر پکې ووژل شول. د اشغال په مرحله کې د سره پوځ لپاره تر ټولو خونړی کال وبلل شو. په دې مرحله کې د نور افغانستان په څیر په کندهار کې هم له شورویانو سره سختې جګړې روانې وې چې ډېر زور یې د کندهار ښار ته نږدې د محلجات، ژړۍ، میوند، ارغنداب او پنجوایي په سیمو وو. ځکه دا سیمې که له یوه اړخه د کندهار ښار او د روسانو مهمې اکتمالاتي لارې ته ورسیرمه وې، بل اړخ ته یې د ستر او اخفا لپاره ګڼ باغونه او کښتونه درلودل چې مجاهدینو پکې ښه مقاومت کولی شي. ملا محمد عمر مجاهد له شورویانو سره د سختو جګړو په همدې کلونو کې ټوله موده په همدې جهادي سیمو کې وو. نوموړي یو ځل د خپل ملګري ملا معز الله او خپل مرمۍ رسان ملا احمد الله مطیع چې اوس په مولیناني صاحب شهرت لري د پوښتنې لپاره چې زخمیان شوي او په روغتون کې بستر و د پاکستان چمن ښار ته لاړ. خو 6 ورځې بعد بیرته جبهې ته راوګرځېد. تراجی پورته همیشه یاره د ظلم خلاف،
توراجی پورته همیشه یرا د ظلم خلاف ستایو جیتل موی پزړون د سترګې شهادت خبرونه درنو قدرمن اوریدونکو د فیض الله اخونزاده د جبهه مرکزی قرارګاه او ډیپو چې د هغه مهال مجاهدین ورته کمپ وایه د میوند په ګرماوک سیمه کې وو خو د مجاهدینو اصلي جهادي سیمه یې د میوند سنګیسار سیمه وه همدلته دوی څو اتاقونه یا میشځایونه درلودل چې له 200 نه تر 2500 پورې مجاهدین پکې اوسېدل ځینې مجاهدین د کشیانو د کلي په مسجد کې اوسېدل ملا محمد عمر مجاهد هم د همدې مجاهدینو له جملې څخه همدا مسجد د شوروي ضد جهاد په مهال د نوموړي د اوسېدو ځای او وروسته نوموړي پکې د څو اتاقونو په اضافه کولو سره مدرسه جوړه کړه تر دې چې د طالبانو د اسلامي تاریخ قیامې هم له همدې مسجد نه پیل کړ د 1915 لمریز کال په ژمي کې شورویانو او داخلي کمونیسټانو د سنګیسار سیمې ته لوی قوه راواستوه قوه کې چې ګڼ ټانګونه هم پکې وو د ژړۍ په دشت ودرېد او کلي د درنو وسلو تر برید لاندې ونیول مجاهدین چې سپک وسلو یې په دښمن اغېز نه درلود د توغندیو پورته غولو یې پیوې ته ځواب وایم ملا محمد عمر مجاهد له خپل ملګرو سره د باغونو په ساحه کې شوروي یرغلګرو ته په کمین کې وو چې که پیاده عسکر را مارش کړي دوی به ورسره جګړه وکړي د جګړې په دوهمه ورځ شورویانو په کلي درانه بریدونه پیل کړل او ورسره یې کرار د کلي په خوا حرکت هم وکړ یوه ډله پیاده شورویان د کلي له ځپلو وروسته په سیمه ورګډ شول خو ناڅاپه د مجاهدینو تر سخت برید لاندې راغلل په دې جګړه کې ملا محمد عمر مجاهد او ملګري شوروي پیاده سرتیرو ته د سر دروند زیان واړوه او ځینې وسلې او نور غنایم یې هم له دښمن څخه ونیول شورویانو له تلفاتو لیدلو وروسته له سیمې شاتګ وکړ خو څو شېبې لا نه وې تېرې چې روسي جنګي الوتکې په فضا کې راښکاره شوې او په کلي درانه بمباري پیل کړه ملا محمد عمر مجاهد له جګړې وروسته خپل میش ځای د کشانو د کلي مسجد ته راستون شو په داسې حال کې چې په هوا کې روسي الوتکې ګرځېدې او بمونه یې غورځول نوموړي په مسجد کې د یوې ستنې تر شا ولاړ و او په ښه سترګه یې د بمبار ننداره کوله همدا وخت مسجد ته نږدې یو دروند بم وغورځېده او برچې لور په لور والوتې د بم یوه برچه د هغه په سترګه برابره شوه د ستنې له اړخ نه راښکاره وه او د ورباندې سیمه څارله له لګېدو وروسته په داسې حال کې چې ښه سترګه یو مخ له منځه تللې وه او د سترګې په ځای کې اوسپنیزه برچه بنده وه نوموړي د سخت درد په زغملو په خپل لاس له سترګې برچه وراویسته وروسته نور مجاهدین د ده مرستې راغلل د سترګې معمولي په اسمان وشو خو زخم یې په سمه توګه صفا معالجه نه شو په دې ورځ کې چې پرله پسې جنګونه روان وو نوموړي تر یوې میاشتې پورې په همدې زخم حالت کې همدلته پاتې وو په زخمي حالت کې که څه هم د وسلې د چلولو نه وو خو نور جهادي خدمتونه یې کول او حتی له مجاهدینو سره کله نه کله عملیات ته هم تلو د روس ضد جهاد په وخت کې څرنګه چې جهادي سنګرونو ته ډېر وسلې له جنوبي او ختیځو سرحدات رسېدلې شورویان یې دې نتیجې ته ورسول چې که د مجاهدینو دغه اکمالاتي لارې بندې نه کړي جګړه نشي ګټلی شوروي پوځ د داخلي استخباراتو خات په مرسته له پاکستان سره د 2430 کیلومتره اوږدې کرښې په اوږدو کې د مجاهدینو په اکمالاتي لارو سار زیات کړ او پرله پسې د مجاهدینو اکمالاتي کاروانونو ته کمینونه نیول او حملې پرې کولې په 1915 لمریز کال کې د مجاهدینو لاس د سټینکر میزایلو رسېدو د دې مسلې حساسیت نور هم زیات کړ او شوروي یرغلګرو د داخلي کمونیسټانو په ملاتړ د مجاهدینو په اکمالاتي لارو بریدونه زیات کړل تر دې چې د احصایو له مخې شورویان وتوانېدل چې مجاهدینو ته د راتلونکو وسلو دریمه برخه په نیمه لار کې ولجه یا له منځه یوسي جهادي تنظیمونو د خپلو اکمالاتي کاروانونو د امنیت لپاره داسې ترتیب جوړ کړ چې جهادي جبهات به په نوبت سره د اکمالاتي لارو امنیت نیسي او په ټاکلې موده کې به یې همدا اصلي جهادي دنده وي د ملا محمد عمر مجاهد له زخمیتوب یوه میاشت وروسته د دوی جبهې ته د کندهار په سرحدي سیمه کې د شنه نري او ارغسان څخه د راتېرې اکمالاتي لارې د امنیت ساتلو نوبت ورسېد د دوی د جبهې مجاهدینو چې په دې سفر کې مشري د ملا محمد عمر مجاهد نږدې ملګري ملا معاذ الله کوله له میوند څخه د ارغسان ولسوالۍ سرحدي سیمو ته د تګ اراده وکړه له همدې فرصت نه په استفاده ملا محمد عمر مجاهد او یو بل تن زخمي مجاهد هم له ځانه سره واخیستل تر څو یې پاکستان ته د اساسي علاج لپاره ولېږي د ژمي په سخت یخ کې دوی ارغنداب ته واوښتل او له هغه ځایه د ارغستان په خوا سفر پیل کړ په نیم لارې د ترنګ رود په ژورو اوبو کې موټر بند شو ملا معاذ الله او څو نور ملګري د تراکتورو په پیدا کولو پسې لاړل او نور مجاهدین وتوانېدل چې همدا د زخمیانو انتقالوونکي موټر له رود تیر کړي ملا محمد عمر مجاهد د علاج لپاره چمن او له هغه ځایه کوټ ته لاړ خو همدا یې له خپل پخواني ملګري ملا معاذ الله
اخوند سره ورستی لیدل شول. ځکه ملا معاذ الله اخوند د همدې جهادي مسؤلیت په مهال چې د مجاهدینو د لارې امنیت یې ساته د شوروي کمنډویانو له کمین سره مخامخ او څو تنو ملګرو سره په شهادت ورسید چې جسد یې د ارغسان ولسوالۍ په شناختي کلي کې دفن شو. د ملا محمد عمر مجاهد د سترګې عملیات د بلوچستان په کوټه کې په هغه روغتون کې ترسره شول چې د زخمي مجاهدینو معالجه یې کوله. له عملیاتو 6 ورځې وروسته له روغتون رخصت شو. د روغتون لخوا ملا صاحب ته مصنوعي سترګه هم ورکړل شوه تر څو د ښي سترګې په تش زیرمه کې کښېږدي، خو نوموړي دغه مصنوعي سترګه چې له ظاهري ښایست پرته یې بله ګټه نه درلوده هېڅکله په سترګه نه کړه. د خپرونې پای. دستا پر پلا باندې با موږ یو تل روان عمره د یاد کتاب دی مدام د زړه تاخچو کې ساتو